کله چې یو سټوډنټ زمانه دا پوښتنه وکړي چې ماته یو داسې اسانه شانې طریقه وښایه چې د هغې په مدد سره زه آنلاین داسې لږې ډېرې پیسې پیدا کوم بس چې خپل فیسونه د جیب خرچه وغیره دغه څیزونه خو پخپله کوم. نو په دې خبره باندې زه ډېر زیات خفه شم چې ولې تا ته تر اوسه پورې په دې دور کې دا پته نشته دی وایي ته په سټوډنټ لایف کې پیسې نه ګټې څه. زیاتره داسې کسان چې هغوی به نه هم لسمه پورې رارسېدلي په 12 کې به یې یونیورسټۍ ته به ځي خو هغوی ته دا پته نه وي چې په دې سټوډنټ لایف کې دوی ښه زبردست آنلاین ارنینګ کولی شي مطلب دومره پیسې ګټلی شي خپله د جیب خرچه فیسونه او حتی چې د کور خرچې دوی برداشت کړي ځکه چې اوس هغه زمانه نه ده هر څه ډېر زیات اسان شوي دي. که چېرته څوک په سټوډنټ لایف کې پیسې نه ګټي په دې دور کې نو هغه زموږ د پښتنو خبره هغه بیا هسې د اتي په غوږ کې وده دی خو زه بس چې څه وشو په بلا دې ولګي. اوس نن په دې ویډیو کې زه تاسو ته کومه طریقه ښیم نو که ته سکول کالج سټوډنټ یې که د مدرسې طالب یې نو انشاءالله د دې خبرې زه تاسو ته لیکل درکوم چې په دې طریقه تاسو آنلاین په اسانه باندې حلالې پیسې ګټلی شئ او د هیڅ چا محتاجه به نه یې. کله چې ما د دې ویډیو په باره کې ریسرچ کوو نو د آنلاین پیسو ګټلو د 100 نه خو چې د 0 نه هم زیاتې طریقې وي خو تاسو یقین وکړئ په هغې کې زیاتې فیک وي څه ورکې ګپ شپ او څه طریقې ورکې داسې وي چې هغه د 85 to 90% خلکو د وس کار نه دی مطلب هر څوک یې نشي کولی. خو نن په دې ویډیو کې موږ انتخاب وکړو صرف او صرف د دریو طریقو. دا درې داسې طریقې دي چې نمبر 1 دا حلالې دي مطلب په دې طریقه باندې تاسو حلالې پیسې ګټلی شي. نمبر 2 دا د هر چا په وس کې دي که هغه میل وي که فیمیل وي که د سکول کالج سټوډنټ وي او که د مدرسې طالب وي. او په دریم نمبر باندې دا اسان هم دی ځکه چې زما میشن او مقصد همدغه دی چې چاته یو کب مه ورکوه بلکې د دې په ځای باندې ورته د کب د نیولو طریقه وښایه. یعنې که چېرته څوک چاته یو 500 روپۍ خیرات ورکړي نو دا صرف د یوې ورځې پورې موړ کو خو که چېرته څوک چاته د 500 روپو د ګټلو طریقه وښایي نو بیا یې دغه کس د ټول عمر دپاره موړ کو. هسې تاسو سوچ وکئ که نه نن د دې ویډیو نه تاسو د آنلاین پیسو ګټلو صرف یوه طریقه زده کړئ د هغې په مدد سره ستاسو ارنینګ سټارټ شي مطلب تاسو د پیسو ګټلو قابل شئ. ته په خپل کور کې وې چې بس د نن نه بعد زما فیس زما د جیب خرچه او داسې نورې کومې خرچې چې دي دا به زه پخپله کوم. ته خپل پلار ته وې چې بس اوس ته کښېنه ته ارام وکړه ته کار مار مه کوه د فیملی خیال ساتل او پیسې ګټل دا زما ذمهواري ده څومره خوند به کوي. کله چې زه آنلاین دنیا ته رالم لومړنۍ تنخوا مې واغوستله نو په دغه ټایم کې زما پلار یو ټیکسي ډرایور و مطلب ټول عمر یې ټیکسي کړی وه سهار وختي به وته و ماښام ناوخته به راته په دغه ورځ باندې تقریبا داسې مازدیګر ماښام ټیم و واپس راغی ډېر زیات خفه و ځکه همیشه به یې دا ویل مزدوري نشته کارونه نشته نو ما داسې کار وکړو چې دغه پیسې مې راواخیستلې په لاس کې مې ورته کېغوستلې ورته مې ویل چې دا وشماره وشمارلې دا 100 روپۍ دا 3,38,000 روپۍ. کله مې چې پلار دومره پیسې وکتلې ما ورته ټولې کیسه وکړه بې انتهایي خوشحاله و. ما ورته ویل چې بس د نن نه بعد ته کار مه کوه ته نور آرام وکړه تا ټول عمر کارونه وکړل دې نه بعد کار کول پیسې ګټل د فیملی خیال ساتل دا زما ذمهواري ده. اوس تاسو نمبر دی کله چې تاسو په آنلاین ارنینګ کې لومړنۍ تنخوا واخلئ نو په دې پیسو کې به ته خپل مور او پلار ته یارونو خویندو ته څه شی ګفټ کړې کومه یو تحفه به ورته ورکړې هغوی به ته څنګه خوشحاله یې هغوی ته به ته څه وایې. لاندې کمنټ سیکشن ته لاړ شه په کوم ځای کې چې تاسو کمنټ لیکئ په هغه ځای کې ولیکه چې زه لومړنۍ تنخوا واخلم انشاءالله زه به پیدا کوم نو دا خبره به ستا په ذهن کې پخه شي ستا به یو ضد جوړ شي او کله چې ته لومړنۍ تنخوا واخلې نو بیا واپس راشه د خپل کمنټ ته یو نظر وګوره ډېره مزه به درکړي. که چېرته م لیکلی وي نو راځئ چې مخکې لاړ شو او دا ویډیو سټارټ کوو. موږ شروعات کوو د نمبر 1 نه خو نه بلکې د نمبر 0 نه. دلته ټول نه مخکې زه تاسو دا خبره کلیر کول غواړم چې په دې ویډیو کې زه تاسو ته هیڅ قسم شارټکټ نه ښیم یعنی مطلب زه تاسو ته داسې طریقه نه ښیم چې دا پلان کې اپ را ډاونلوډ کا او بس په فری کې به تاسو ته ډالرې درکوي. دا هسې یو فراډ دی دا دروغ دی دا بېایماني ده. دې سره ستاسو هیڅ هم نه کېږي په دې طریقه باندې تر اوسه پورې چا پیسې نه دي ګټلي. دې سره صرف او صرف د یو یوټیوبر ویوز راځي هغه ته پیسې ګټلی شي خو تاسو به د دې نه هېڅ کله پیسې ونه ګټئ ستاسو ورسره هسې وخت ضایع کېږي. زه هېڅ کله خپل ویور سره خپلو خلکو سره دا بېایماني نشم کولی. نمبر 1 د پیسو ګټلو طریقه. د ټول نه مخکې په فرست نمبر باندې زه تاسو ته یو داسې طریقه ښیم چې د دې په مدد سره یو سټوډنټ چې سکول کالج ته ځي او په پارټ ټایم کې مطلب د سکول کالج نه راشي او بیا په دې باندې کار کوي نو ښه په ستر په اسانه د دې نه د میاشتې 80,000 یا د دې نه هم زیاتې پیسې ګټلی شي. په سټارټ کې ما هم دغه کار کوو بیا د همدې په مدد سره زما ذهن کولاو شو او په امیزون باندې ما کار سټارټ کو. ډېره د کمال طریقه ده هغه طریقه ده سیل آنلاین یعنی آنلاین خرڅ کا. اوس څنګه آنلاین خرڅ کوو څه شی آنلاین خرڅ کا. ګوره آنلاین سیلینګ مونږ په امیزون باندې کوو خو په امیزون کې مسله دا چې لاول به کورس کې بیا به انټرنشپ کې لیپټاپ به لګي ټولز به لګي انویسټمنټ لګي او مطلب ډېر زیات ټایم ورکې لګي. خو دا یو داسې طریقه ده چې اوس د شروع کړله
په ماښام کې تاسو د دې نه پیسې ګټلی شئ، مطلب په 40 غنټو کې دننه د دې نه تاسو ته رزلټ ملاوېدلی شي. خو دا اخر دی څه شی؟ دلته آنلاین ارننګ مطلب دا دی چې خرڅ کا په فیسبوک مارکیټ پلیس باندې، خرڅ کا په ټیک ټاک باندې، خرڅ کا په انسټاګرام باندې. ما راته ویل کنه چې مخکې به ما هم دا کار کوم. نو په دې کې باندې د پوهېدلو لپاره زه تاسو خپل اگزامپل درکوم. دې سره به تاسو ذهن ډېر زیات کولاو شي. څه ټایم کې زه په پرایویټ سکول کې ټیچر وم، دې خبرې کې ډېر تاسو ته پته وي، او زما به 3.5 روپۍ تنخواه وه، او داسې دومره لرې خبره نه ده. دا خبره ده د 2021 کال تقریبا 4-5 کال وشو. نو مطلب پیسې ډېرې زیاتې کمې وي، خرچې ډېرې زیاتې وي. نو ما ویل کم از کم چې 15,000 روپۍ خو وي که نه، په همدې سوچونو کې به وم. یو ورځ ما فیسبوک کو، په فیسبوک باندې زما مخې ته په فیسبوک مارکیټ پلیس کې زما مخې ته یو تصویر راغی. دا یو سمارټ واچ و، یو کس خرڅو چې ما سره دا سمارټ واچ د قیمت دی. بیا په دې کې زما مخې ته د موبایل فون یو کور راغی. ما سره چې کوم موبایل و د هغې د کور تصویر زما مخې ته راغی، هم یو کس خرڅو. بیا په دې کې یو شرټ زما مخې ته راغی. بس په دغه ځای کې زما ذهن ته دا آیډیا راغله چې زه ولې په فیسبوک مارکیټ پلیس باندې نه خرڅوم. نو ما سره یو چاینه سمارټ واچ و، د هغې نه ما یو څو تصویران ویستل، په فیسبوک باندې مې اپلوډ کړل چې دا سمارټ واچ دی ما سره، دا قیمت دی، زه یې خرڅوم. نو تاسو یقین وکړئ په دې کې ګنټه 2 تېر شوي نو چې په هغه سمارټ واچ باندې 100 آرډرز رالل. آرډرونه په همداسې را روان، چا به زما یو پکار دی، چا به زما 2 پکار دي. نو دې سره زه ډېر زیات موټیویټډ شوم. بیا ما داسې کار وکړو چې زه به لاړم کارخانو مارکیټ ته. دلته په کارخانو مارکیټ کې به زه ګرځېدلم، دلته به ما سمارټ واچ کتل، سکیورټي کیمرې به ما کتلې، او نور داسې یونیک نوي څیزونه به ما کتل. د هغې نه ما تصویران ویستل او په فیسبوک مارکیټ پلیس باندې به مې اپلوډ کړل چې ما سره دا دي، دا خرڅوم، دا څیز. نو په هغې باندې به چې کله آرډرز رالل، بیا به کارخانو مارکیټ کې ما په ارزان ریټ باندې واخیستل، هغه کس ته به مې ورسینډ کړل. نو په دې کې به ما ته ښه زبردست پروفیټ پاتې کېدو. تاسو په سکرین باندې ښکاري اوس هم دغه تصویران، دغه پوسټونه زما په فیسبوک پروفایل کې شته دی. او دلته که تاسو وګورئ که نه، یو قسم ته پیالې دي، په هغې باندې د جمعیت جنډې دي. نو دې خبرې مطلب دا دی چې ما ته په کم یو څیز کې خپل پروفیټ ګټه ښکاره شوه، هغې نه ما تصویران ویستل او ما به لیست کړل. نو همدغه شانتې د دې نه تاسو هم آیډیا اخیستلی شئ او دغه شانې تاسو هم کولی شئ. بیا په څه ټایم کې یو زما ملګری و، نو موږ به دا کار په شریکه باندې کوو. که چېرته په دوکان کې به چا میز خرڅو، که چا به شوکیس خرڅو، که چا به موبایل خرڅو خپل، که چا به سایکل خرڅو. نو د هغې نه موږ تصویران ویستل او دا په فیسبوک مارکیټ پلیس باندې، په OLX باندې، داسې آنلاین دا موږ لیست کړل. هغې باندې به آرډر راغی، نو هغه کس سره به موږ په یو ریټ باندې خبره وکړه. لکه فرض کا د دوکاندار ته موږ ویل چې دا به درنه موږ په 8000 باندې واخلو، یو موبایل دی. د سره موږ دلته په 8000 باندې خبره وکړه، هلته به هغه سره موږ په 12000 باندې خبره وکړه. هغه به راغی، کله به چې هغه موږ ته 12000 روپۍ راکړلې، دلته به موږ 8000 ورکړلې، باقي به موږ ته ګټه پاتې شوه. نو همدغه شانې تاسو هم کولی شئ. دلته زه تاسو ته یو پرو ټیپ درکول غواړم. داسې کار وکړه، سوچ وکړه، په خپل کلي کې وګرځېږه چې ستاسو د کلي، ستاسو د علاقې څه شی ډېر زیات مشهور دی. دا د خوراک هم کېدلی شو، دا همداسې بل هر یو څیز کېدلی شي. د هغې نه تصویران وباسه په فیسبوک مارکیټ پلیس باندې، په OLX باندې، دغه شانې لیست یې کړه. ته ګوره چې تا ته څومره آرډرز راځي، او که چېرته ته غواړې چې خپل هغه کار نور هم نیکسټ لیول ته بوځې، نو بیا داسې کار کوو چې تصویرانو سره سره د دې نه شارټ ویډیو هم جوړوه، هغه په ټیک ټاک باندې اپلوډ کوو، په انسټاګرام باندې اپلوډ کوو. نو تا ته به دومره ګاهک راځي، دومره ټرافیک ورته راځي چې ستا په سوچ کې هم نه وي. خپل کلي، د خپل ښار په بازار کې ګرځه، لکه د کارخانو مارکیټ چې څنګه دی، په دې کې داسې نوي یونیک څیزونه ګوره، د هغې نه تصویران وباسه او اپلوډ کوئ، د هغې نه ویډیوز جوړوه. د خلکو دغه شانې څیزونه ډېر زیات خوښېږي، ښه په ګرانه بیه به یې درنه اخلي، او ښه زبردست پروفیټ به پکې تا ته پاتې کېږي. بله خبره دا چې مزه به هم درته درکوي، مطلب ته به یو قسم ته بزنس کوې، او چې دلته ستا ذهن کولاو شي، نو خپل دغه بزنس بیا ته په امیزون باندې هم ته سټارټ کولی شي. د نن نه تقریبا 4-5 میاشتې مخکې زموږ آفس ته یو کس راغی، مطلب یو سټوډنټ و. هغه ویل چې زه په امیزون کې اډمیشن کول غواړم. نو زموږ دا قانون دی چې کله یو کس راشي، د هغه نه زه پخپله یو څو پوښتنې ترې وکړم، مطلب دا معلوموم چې دا په امیزون باندې کار وکړي او که نه، د ده ورک انټرسټ شته دی او که نه. نو د خبرو نه دا معلومه شو، هغه مطلب ما ته په خبرو کې وویل چې زه الریډي آنلاین سیلینګ کوم. ما ورته ویل چې ته څه سیل کوې، په کوم ځای کې سیل کوې؟ نو هغه ما ته په جواب کې دا ویل چې زموږ د کلي یو څیز خلک چورکي، پراټې وغیره دغه شان څیزونه ورکېږدي، دغه څیز ډېر زیات مشهور دی. هغه یو ورځ ما په فیسبوک مارکیټ پلیس باندې لیست کړو، په هغې باندې ډېر زیات آرډرز رالل، د خلکو ډېر زیات خوښ شو. نو اوس خبره دې حد ته را رسېدلې چې ما سره خپل کسان دي، خپل ټیم دی را سره، د هغې نه موږ ښه زبردست ارنینګ کوو، مطلب په غټه سطح باندې موږ خرڅوو. اوس زه غواړم چې په امیزون باندې خپل کاروبار سټارټ کړم. نو همدغه شانې که چېرته تاسو هم دې فیلډ ته راغلی، د دې خوند هم واخیستو، نو نور کارونو ته مو بیا زړه نه کېږي. او چې تاسو یو ځل ته په دې طریقه باندې پوه شئ، نو بیا همدغه آنلاین سیلینګ په امیزون باندې دی. دې سره سره به ستاسو نه د امیزون ایکسپرټ هم جوړ شي. اوس کېدای شي دلته ستاسو په ذهن کې دا کوېسچن وي چې په فیسبوک مارکیټ پلیس باندې، یا مطلب په انسټاګرام باندې، په ټیک ټاک باندې، په دې باندې به موږ کار څنګه کوو؟
د دې کار کولو ډیر زیات اسانه طریقه ده. تاسو بل څه کار کوئ چې په یوټیوب کې وسرچ کړئ فیسبوک مارکیټ پلیس فول کورس ان اردو یا ان هندي یا ان انګلیش. نو تاسو به فیسبوک مارکیټ پلیس ډیر زیات کورسونه راشي بالکل فری او په دې باندې کار کول ډیر زیات اسان دي. مطلب د امیزون په شان د دراز په شان کمپلیکیټډ مشکل نه دی، اسان دی ډیر زیات. نو په دې باندې چې کله کار سٹارټ کو په فیسبوک مارکیټ پلیس په دغه ځای کې خلک تصویرونه اپلوډ کوي. بیا دې سره سره تاسو شارټ ویډیوز هم جوړولی شئ. دا تاسو په انسټاګرام باندې اپلوډ کولی شئ، تاسو په ټیک ټاک باندې اپلوډ کولی شئ، تاسو په فیسبوک باندې، تاسو په یوټیوب باندې. دې سره سره بس تاسو سوشل میډیا هم بیلډ کیږي او خلک به تاسو چې کوم پروډکټ دی د هغې ویډیو به ګوري او د هغه سایډ نه هم تاسو ته آرډرز راځي. دې فیسبوک مارکیټ پلیس باندې د ټیک ټاک په مدد سره مطلب په سوشل میډیا باندې واړه ماشومان داسې زبردست ارنینګ کوي چې ورته به حیران شي. دویم نمبر باندې خلکو ته د وی اے سروسز آفر کوي. په دې طریقه باندې تاسو پیسې ګټلی شئ. خو اوس وی اے څه ته وایي؟ د دې مطلب دا دی کنه چې تاسو د خپل کور نه، د خپل کمرې نه، د خپل کټ نه د امریکا خلکو ته کارونه وکړئ، د استرالیا، د کینیډا او داسې د نورو ملکونو خلکو ته. خو دا خیر څنګه ممکن دی او داسې کار به څنګه کوي؟ کم کار به ورته کوي؟ په غور سره واورئ او زه تاسو اوس کومه خبره کوم کنه په دې باندې د ځان پوه کولو کوشش وکړئ. څه ټایم کې زموږ ویډیو ایډیټر ته ضرورت شو د خپل چینل لپاره. نو په یوټیوب کې ما سرچ کو هاو ټو فایند ا پروفیشنل ویډیو ایډیټر، یعنی مطلب یو پروفیشنل ویډیو ایډیټر به زه په کوم ځای کې پیدا کوم، زه به یې څنګه پیدا کوم. خو زما مخې ته نور قسم ویډیوز راغلي. کومې ویډیو چې راغلي نو دا د امریکا، د کینیډا د هغه خلکو ویډیوز وي او د هغې په تمنیل باندې نور څه لیکل شوي وو. په تمنیل باندې لیکل شوي چې یو ارزان ویډیو ایډیټر به د ځان لپاره څنګه پیدا کړي. نو کله چې هغه ویډیوز ما وکتلې په دې ټاپک باندې نو هغه خلکو دا خبره کړې وه چې فرض کړه یو ویډیو ایډیټر ستاسو نه په امریکا کې $50 اخلي دی ویډیو. او ما کار که چېرته تاسو په پاکستان کې به چا کوئ، په افغانستان کې، په بنګلادیش کې یا په انډیا کې، نو هغوی به ستاسو نه $10 اخلي. د دې خبرې نه دلته تاسو څه مطلب واغوست؟ یعنې مطلب تاسو څه پوه شوئ؟ د دې خبرې اصل مطلب دا دی چې د امریکا خلک، د کینیډا خلک، د هغه ملکونو خلک غواړي چې په پاکستان کې، په افغانستان کې، په داسې ملکونو کې په خلکو باندې خپل کارونه وکړي. ځکه په هغه ځای کې چې یو کس د کم کار $50 اخلي، هغه زموږ خلک دلته په $10 باندې ښه په خوشحالۍ باندې کوي. لکه فرض کړه په امریکا کې یو کس دی چې هغه تمنیل ته ضرورت دی، مطلب د خپل ویډیو لپاره هغه تمنیل جوړول غواړي. که چېرته د امریکا کس هملته په امریکا کې په چا باندې تمنیل جوړوي نو هغه کس به $100 اخلي، هغه به $10 اخلي. خو که چېرته همدغه تمنیل دا په پاکستان کې یا په افغانستان کې په چا باندې جوړوي، دلته ورته خلک په $15 باندې کوي. ځکه دلته زموږ استاد دپاره $15 هم ډېر دي. نو په دې کې د هغه هم ګټه ده او ستاسو عمر کې ګټه ده. همدغه شان اوس هغوی هم خپل پوره کوشش کوي چې د هغوی کم کارونه دي، که دا ویډیو ایډیټینګ دی، که تمنیل دی، صرف دا نه ډېر داسې کارونه دي. په کم یو سکیل کې خو به تاسو ماهر یې که نه، کم یو داسې هنر خو به تاسو درځي که نه. هغوی خپل پوره کوشش کوي چې په خپل ملک کې په چا باندې کار ونه کړي او دلته په بنګلادیش کې، په انډیا کې، په پاکستان کې، په افغانستان کې په دې خلکو باندې کارونه وکړي. ځکه په دې کې د دویم فایده ده او د هغوی عمر کې فایده ده. په یاد ساتئ د وی مطلب دی ورچوال اسسټنټ، او د ورچوال اسسټنټ مطلب دا دی چې فرض که تاسو سره یو سکل دی، تاسو سره یو هنر دی. اوس دا څه قسم هنر هم کېدلی شي. ته خو تمنیل جوړولی شي، ته ایډیټینګ کولی شي، ته SEO کولی شي. صرف دا نه ته په امیزون کې ایکسپرټ یې، ته پروډکټ هنټینګ کولی شي، ته په برانډ اپروول کې ښایي. یا فرض که تا ته پښتو ښه درځي، تا ته انګلیش درځي، ته پښتو انګلیش ته اړولی شي. دا څه قسم سکیل هم کېدلی شي. ته وایس اوور کولی شي. په څه ټایم کې یو انګریز موږ سره کانټیکټ وکړو، مطلب ایمیل یې موږ ته وکړو، هغه ویل چې زموږ د انګلیش څه لیکل دي او دا پښتو ته ټرانسلیټ کول دي. د دې لپاره زموږ یو کس پکار دی، تاسو مهرباني وکړئ موږ ته یو کس راکړئ، هغه ته موږ سیلري ورکوو. نو ګوره دلته د دې خبرې مطلب دا دی که نه، هغه کس چې هغه ته پښتو ورځي، د انګلیش لیکل پښتو ته اړوي، نو هغه هم پیسې ګټلی شي. او د نن نه زه تقریبا 1.5 کال 2 کاله مخکې د سویزرلینډ آی تھنک یو جینۍ موږ سره کانټیکټ وکړو. هغې ویل چې زه پښتو زده کول غواړم، خو د پښتو په 1.5 ورډ کې ماته چې کوم دی مشکل وي. نو که یو داسې کس وي چې د هغه نه زه پوښتنه کوم، هغه ماته د دې جواب راکوي. نو ګوره دلته دې خبرې ته تاسو خیال وکړئ چې تاسو سره هر یو سکیل وي، نو د دې نه تاسو پیسې ګټلی شئ. زموږ خبره خو ډېره لرې لاړه، خو زه به هر حال تاسو سره چې څه قسم سکیل هم وي، کم قسم هنر هم وي، دا چاته تاسو آنلاین ورکوئ، په امریکا کې دی، د دنیا په هر ګوټ کې دی، پاکستان کې دی، په افغانستان کې دی، نو ته بیا یو وی اے، ته یو ورچوال اسسټنټ یې، همدې ته ویل کېږي وی اے. خو اوس دلته مسله دا ده چې تاسو به خپل هنر، خپل سکیل په کم ځای کې به یې خرڅوئ، په چا باندې به یې خرڅوئ، چا پسې به ورځئ. چا پسې هم د تللو ضرورت نشته، خلک به الټه تاسو پسې راسي. خو هغه څنګه؟ د دې لپاره خپل پلیټ فارمز دي لکه اپورک، freelancer.com، فایور. تاسو به دې ته لاړ شئ، دلته به خپل یو فری اکاونټ جوړ کړئ چې ما سره دا سکل دی، دا هنر دی، په دې کې زه ماهر یم، دومره پیسې اخلم د دومره ټایم. بیا دلته دې پلیټ فارمز ته، دې ځایونو ته
په زرګونو په لکونو بلکې په میلیونونو داسې خلک راځي د تمامې دنیا ته هغوی تلاش کوي هغوی ګوري ستاسو په شان هنرمند خلک هغوی به تاسو ته په خپله میسج کوي بیا به ورته تاسو کار کوئ خیر تاسو دغه پلیټفارمز ته دغه ویب سایټو ته ورشئ یو نظر یې وګورئ تاسو پته ولګي چې واړه واړه هلکان وي همدا ستاسو په شانې او ښه زبردست ارنینګ کوي نو که چېرته دوی کولی شي دوی دومره پیسې ګټلی شي نو تاسو نه شئ کولی د هغوی ریویوز چې تاسو چیک کوئ حیران به شئ ورته په سټارټ کې دا کوشش کوه که نه چې یو کس هم درته راشي بس تا وګټله هغه یو کس ته داسې کار وکړه پیسې دې کمې واله د زړه نه ورته کار وکړه دومره محنت ورته وکړه چې دا کس په دوباره همدا تا ته راشي د ځان سره 10 کسان نور هم راولي هغه 10 کسان به د ځان سره 100 کسان نور هم راولي همدغه شانې ورځ په ورځ باندې په تا باندې به ښه ریویوز راځي او ستا کاروبار ستا کار به همداسې مخ په وړاندې روان وي نو داسې کار وکړه چې همدا نن په دغه درې واړو ویب سایټس باندې د ځان لپاره اکاونټس جوړ کړه دا اکاونټس بالکل فری دي په اسانه باندې جوړیږي که چېرته د اکاونټ د جوړولو طریقه نه درځي نو یوټیوب ته لاړ شه د یوټیوب نه ښه یونیورسټي نشته دی په یوټیوب کې سرچ کړه هاو ټو کریټ فریلانسر اکاونټ هاو ټو کریټ اپورک اکاونټ هاو ټو کریټ فایور اکاونټ سټپ بای سټپ طریقه به درته وښیي او په اسانه به د ځان لپاره اکاونټ جوړ کړي بیا له دې نه بعد تا سره چې کوم سکل دی د فیسبوک مختلف قسم ګروپس ته لاړ شه هلته پوسټونه کوه د هغه ځای نه به هم تا ته کسټمر راځي دې سره سره یو پرو ټپ درکول غواړم پرو ټپ دا دی ته چې په کم یو سکل کې ماهر یې د دې ریلیټډ ویډیوز جوړوه په فیسبوک ټیک ټاک انسټاګرام یوټیوب باندې اپلوډ کوه نو دې سره به داسې کار کوي چې ستا چینل به هم ورسره ګرو کېږي او خلکو ته به پته لګي چې ته په کم کار کې ایکسپرټ یې ستا کار تا سره چې کوم سکل دی دا به ورسره نور هم بهتر کېږي شارپ کېږي به ورسره نو د هر یو ځای نه به تا ته کلاینټس راځي مطلب داسې خلک به راځي تا سره په خپله کنټیکټ کوي چې هغوی به غواړي چې ستا نه ستا سکل په درانه بیه باندې واخلي همدغه شانې په مزه مزه باندې تا سره به کلاینټس دومره زیات شي هغه خلک څوک چې ستا نه ستا سکل اخیستل غواړي بیا به تر خپل ځان لپاره یو ټیم جوړ کړي ډېر کسان به تا سره کار کوي اینډ ناو نمبر 3 اوس په دریم نمبر باندې زه تاسو ته د پیسو ماشین ښیم دا یو داسې کار دی که نه که ته اوده مې دا به لګیا تا ته به پیسې چاپ کوي او پیسې به افغانۍ هم نه وي پاکستاني به هم نه وي ډالر به وي خو دا اخر دی څه شی تقریبا په 2021 کال کې د ماښام ټیمو یو ملګری مې ما سره ناست و په هغه ټیم کې زما چینل نوی مې جوړ کړی نو په دې وجه باندې صرف 100 سبسکرایبرز وپې ما مې خپل ملګري ته وویل چې هغه کس د چا چې په یوټیوب باندې چینل نه وي هغه باسې غټ بیوقوفه وي نو دا خبره مې ملګري دومره سیریز واخیستله او خوښه شوه چې په 40 غنټو کې دننه هغه خپل ځان لپاره چینل جوړ کړو خبره خو ډېره زیاته اوږده ده خو اوس وخت کې هغه خپل چینل نه د 10 لکو نه واخلې تر 15 لکو پورې هر میاشت ګټي او په هر ځای کې هم دا خبره کوي چې دا چینل په ما باندې د شروع کړو که چېرته ما د ده خبره نه وی منلې اوس به ما دومره ارنینګ نه کوم هغه شانې په خپل دوکان کې به ناست وم نو همدغه نصیحت زه تاسو ته هم کوم چې پلیز مهرباني وکړئ یوټیوب ته خامخا راشئ په یوټیوب باندې کار سټارټ کړئ څومره چې زر درنه کېږي که ته غواړې چې خپل غربت زنځیرونه مات کړي او د ګرانۍ سره مقابله وکړي نو بیا آنلاین دنیا ته راشه آنلاین کارونه خو ډېر زیات دي خو په دې ټولو کې د ټولو نه بیسټ کوم چې موږ په خپل هم کوو هغه یوټیوب دی یوټیوب ته راشئ ځکه یوټیوب د هر چا لپاره دی د هر چا په وس کې دی که یو موبایل هم در سره وي که نه بس دا هم کافي دی د دې په مدد سره تاسو د یوټیوب نه په خپل کور کې ښه په سکون سره په زرګونو خو څه چې لکونو روپۍ تاسو ګټلی شئ یوټیوب یو داسې پاورفل څیز دی که چېرته یو سټوډنټ پرې کار سټارټ کړي نو په نږدې وخت کې دا غریب سټوډنټ به د دې قابل شي چې دا په UK کې په اسټرالیا کې په کینیډا کې او په امریکا کې د سټډي کولو قابل شي مطلب هلته به دا سبق ویلی شي که چېرته یو مسافر پرې کار سټارټ کړي نو دغه مسافر پرې د مسافرۍ نه خلاصېدلی شي په خپل کور کې ښه په سکون سره آنلاین ارنینګ کولی شي زموږ آنلاین کورس هم شته د یوټیوب اټومیشن یو پریمیم کورس دی خو دا موږ صرف هغه کسانو ته ریکمنډ کوو څوک چې موږ ته دا وایي چې ته موږ ته په خپله وښایه زه د بل چا په لهجه باندې نه پوهېږم موږ ته سټپ بای سټپ هر یو څیز وښایه بالکل لکه د ماشومانو په شانې په تفصیل سره چې یو څیز هم ورکې پاتې نه شي یو څیز هم ورکې پټ نه شي موږ ته اکثر له خلک وایي چې یاره تاسو په کومه طریقه باندې ویډیوز اپلوډ کوئ په کومه طریقه باندې جوړوئ نو زموږ په کورس کې زما د 2 کالو تجربه شیر شوې ده زموږ کورس د هغه کسانو لپاره دی څوک چې وایي موږ د الف نه شروع کړه په یې باندې ور ختم کړه دغه چانې کسانو ته بیا موږ خپل کورس ریکمنډ کوو په دغه فیصله باندې به انشاءالله تاسو هم خوشحاله یې او ستاسو ټوله فیملی به هم پرې خوشحاله وي یو پرو ټپ دلته ستاسو دپاره دا هم دی چې دغه کورس دی وکړو د یوټیوب په ګیم باندې به پوه شئ اوس وخت کې د یوټیوب او د یوټیوب اټومیشن ډېر زیات غټ ټرینډ روان دی نو ته داسې کار وکړه چې همدغه کورس مطلب فرض کا زموږ کورس دی واغوستو پرې باندې ځان پوه کړه پرې هر څه باندې دغه کورس بیا په خپلو الفاظو کې جوړ کړه دې کورس وګوره چې پرې کې ما کومې خبرې کړې دي کوم اصول دي ورکې په کومه طریقه باندې جوړ شوی دی د همدې په شان خپل کورس جوړ کړه په خپلو الفاظو کې په خپله طریقه باندې راواخله په خپل یوټیوب چینل باندې اپلوډ کړه
ته ګورې چې په دې باندې په نږدې وخت کې څومره ویوز راځي. دې سره به ستا چینل ډېر زیات ګرو شي. د دې ریلیټډ ویډیوز تاسو اپلوډ کولی شئ. یا فرض کړه تاسو د امیزون کورس وکړو، نو په هغه کې د پروډکټ هانډینګ طریقه، د برانډ اپروول طریقه، کی به څنګه یوز کړئ، دغه شیان مختلف ټاپکس چې کوم دي هغه ویډیو ته ګوره، هغه کاپي کوه، په خپلو الفاظو کې جوړوه او بیا یې اپلوډ کوه. نو دې سره به ستاسو خپل چینل ګرو شي، ستاسو خپل برانډ به ورسره بیلډ شي. طریقې ډېرې زیاتې دي خو اپلای کولو څوک نشته. لارې ډېرې زیاتې دي خو تللو څوک نشته. یوه خبره زما همیشه په یاد ساتئ، The beginning is always the hardest. شروعات د هر یو څیز لومبنی سټپ، لومبنی قدم دا مشکل وي، آسان نه وي. خو که چېرته اوس په موجوده وخت کې په ځان باندې دغه لږه سخته تېره نه کړه که نه، بیا به ته ټول عمر سخته تېرئ. ته هم سخته تېرئ، ستاسو فیملی به هم سخته تېرئ. څوک چې اوس په خپله مرضۍ باندې ژوند تېرئ، هغه بیا وروسته د نورو خلکو په مرضۍ باندې ژوند تېرئ، مطلب بیا به ټول عمر غلامي کوي. سندیپ ماهیشوري وایي که ته ووایې چې ما ته لار نه ښکارېږي، چې زه څوک یم، کوم خوا لاړ شم، کوم څه سټارټ کړم، نو وایي لږه ډېره لار چې راته ښکاري، د کوم ځای پورې چې راته لار ښکاري د هغه ځای پورې خو ورشه که نه. هلته چې ته کله ورشي نوره لار به تا ته په خپله وښکارېږي. دغه درې واړو کارونو کې کوم چې ستاسو خوښ وي، کوم تاسو ته بهتر وي، کوم تاسو ته صحیح ښکاري، څه سره ستاسو شوق وي، هغه شروع کړه. که چېرته زه ستاسو په ځای باندې وی نو ما په یوټیوب باندې کار کوم. یوټیوب ولې؟ ځکه په یوټیوب کې مونږ ټول هر څه په خپل موبایل باندې کولی شو او په دې کې مونږ دومره مخکې تللی شو چې هغه به زمونږ خو څه چې د چا په سوچ کې به نه وي. خو زه به هر حال چې څه ستاسو خوښ وي هغه شروع کړئ. وخت مه ضایع کوئ، همدا نن هم نه بلکې همدا اوس څه ناڅه ورکې وکړه، لومبنی قدم کېږده او بس بسم الله کوئ. امید کوم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي وي. په دې ویډیو کې چې تاسو سره کوم کارونو په باره کې خبرې شوې او دې نه علاوه نور خبرې راته وشوې، که چېرته په دې باندې تاسو عمل وکړئ نو انشاءالله په نږدې وخت کې به تاسو په ځان باندې فخر کوئ. ستاسو ارننګ به شروع شي او ستاسو په غاړو کې چې د غربت کوم زنځیرونه پراته دي دا به انشاءالله مات شي او تاسو به د غربت نه آزاد شئ. هر څه الله تعالی کې خو زموږ د خبرې او د کوشش دا به یو ذریعه ګرځي. Thank you so much guys for giving us your precious time. په الله م سپارم.